مونږ کانټینر کلاس جوړ کو او په هغې باندې مونږ خپل آیټم چې دی هغې له ویت ورکو 11-20 پکسلز او هغه یې سینټر ته کړو. اوس دا کلاس مونږ په هر ځای کې استعمالولی شو، خو د دې نه مخکې په دې کې یو بل پراپرټي هم ایډ کومه، هغه دا فرض که دا کله سکرین سایز 11-20 پکسلز نه کمي نو دی ټیک د سایټس ته لږ ډېر سپیس ورکوي، برابر ښکاري. خو چې کله دا سایز دغه شي کم شي، مطلب وړوکي سایز ته راشي، نو بیا که تاسو دې ټکسټ ته وګورئ نو دا دې سایډونو ته انښتی دی ډېر او دا لږ بد ښکاري. ښه دا ده چې دې ته دننه هم د لږ وایډ سپیس پرووایډ شي نو ښه وي. نو د دې لپاره موږ پراپرټیز ویلي پیډینګ، چې مطلب د بارډر نه دننه طرف ته کوم وایډ سپیس اپلای کړي هغې لپاره به پیډینګ استعمالوم. نو دې کانټینر کلاس چې دی دې ته به زه لږ پیډینګ هم اپلای کړم. اوس د پیډینګ څه طریقه ده، پیډینګ هم دغه شان پیډینګ به ورته زه اپلای کړم او دغه شانتې فرسټ ویلیو چې ده هغه به ټاپ باټم دغه کوي، باټم سپیسیفای کوي چې ټاپ باټم ته به سونی، او سیکنډ ویلیو چې ده هغه به لیفټ رایټ ته ډسپلی کوي چې لیفټ رایټ ته به سونی. نو دا به زه داسې ولیکم چې لیفټ رایټ ته به دې ته زه 20 پکسلز پیډینګ ورکړم او ټاپ باټم ته به زه یم چې دې ته 0 پکسل ورکړي، د ټاپ باټم نه زما پیډینګ نه دی پکار. که زه دا پیج اوس ریفرش کړم نو دې ته به پیډینګ اپلای شوی. پیډینګ ورته اپلای نه شو، څه مسله یې وکړه، ټیک شو دې ته پیډینګ اپلای شوی دی. خو دلته کې ماته ځکه داسې نه شو کېږي چې دا بیکګراؤنډ کوم کلر چې دی دا دلته کې د دې پیراګراف ته او د دې هیډینګ دی، د دې کانټینر کلاس نه دی. که زه دلته کې دې ته هسې ټمپرري څه بیکګراؤنډ کلر اپلای کړم، بیکګراؤنډ کلر فرض کړه دې ته زه دا اکوا کلر اپلای کړم بیکګراؤنډ، او زه اوس دا ریفرش کړم نو دې ته پیډینګ دقه دی چې اپلای شو سایټس ته. اوس دا کوم کلر چې ښکاري دا د دې دونه پیډینګ اپلای شوی 20 پکسلز دواړو سایټس ته. نو اوس په وړوکې سکرین باندې دا هم لږ ښه ښکاري چې سایټس ته ورته لږ ډېر وایډ سپیس وي. ښه دا خو شو کانټینر کلاس برابر شو. دې کې چې دا H1 او پیراګراف ټیک دا ما سې د پریکټس لپاره اخیستی و او دا کانټینر کلاس زه دلته نه لګوم، زه به دې کې دننه بیا لګوم. ښه دې ته ما اپلای کو هیډر، په هیډر کې به زه اوس دننه ځانه واخلم کانټینر کلاس. کانټینر کلاس ما دننه اپلای کو. اوس که زه خپل ویب سایټ وګورم نو په دې کې دلته کې یو دا لوګو ده او د لوګو سره دلته کې دا مینیو ده. نو د دې لپاره به زه اول یو ډیو جوړ کړم، ډیو، او دې ته به کلاس زه ورکړم رو. دا به زه اوس رو کلاس چې زه جوړ کړم او بیا شو کړم نو پوه به پېښې چې دا د څه لپاره دی. خو حالن ساعت ما اوس یو ډیو کلاس جوړ کړو او په هغې کې ډیو مې واخیستو او په هغه ډیو کې ما دننه یو رو واخیستو. د ډیو فایده دا چې دا کوم زمونږ یو سوره کوډ چې په دې کې دننه ولیکو هغه ایز ا ون بلاک ټریټ کېږي، او چې بیا موږ په دې ډیو باندې څه سټایلز اپلای کوو نو هغه په دننه ایلیمنټس باندې په اسانۍ اپلای کېږي. ټیک شوه دا ما واخیستو. په دې کې دننه به زما سره دوه شیزونه، یو به وي چې لوګو آف سایټ، د سایټ لوګو به راځي، او دویم چې به کوم شو کېږي مینیو، نیویګیشن کوم مینیو چې دا هغه به شو کېږي. نو ټول اول به دلته کې دې سایټ ته دا لوګو ده، دا لوګو به دلته ډسپلی کړم. د لوګو دپاره به زه دلته یو بل ډیو واخلم او دې ډیو له به زه کلاس ورکړم لوګو، بلکې دلته کې به زه آی ډي یوز کړم چې دا آی ډي پته درته ولګي، آی ډي صحیح، آی ډي به زه دې له ورکړم لوګو. آی ډي چې دی سمون کلاس سپیسیفای کوو هغې باندې سټایلز اپلای کولی شو. دغه شانتې د ټیګ آی ډي موږ دغه کو سپیسیفای کو ټارګټ کو او په هغه آی ډي باندې چې څه کلاس اپلای کوو هغه په دې ډیو اپلای کېږي. خو په کلاس او آی ډي کې فرق دا دی چې آی ډي به یونیک وي، په ویب سایټ کې به یو پیر یوز کېږي او هغه به یو یونیک ویلیو دی، یو ټیګ. او کانټینر چې دی هغه هر ځای موږ یوز کولی شو. لکه کانټینر کلاس ما دلته کې یوز کو ټیک ته، بیا لاندې بل ځای کې زه خپل کوډینګ کوم نو دا کانټینر کلاس به موږ بار بار یوز کوو، تاسو به یې وینئ. دا رو کلاس به موږ بار بار یوز کوو. خو دا کوم آی ډي لوګو چې ما دې ته اسان کړه دا به د دې یونیک آی ډي او دا به موږ بیا بل ځای نه یوز کوو. دقه یو پیر به یوز کوو صرف د دې لوګو لپاره. په دې لوګو کې اوس په دې کې به زه خپل لوګو ولګوم. لوګو په ایمیج فارمیټ کې پرته ده زما سره، او ایمیج موږ یو ټیګ ویلو چې آی ایم جي ټیګ د ایمیج لپاره دی. په ایمیج ټیګ کې به زه دې سورس سپیسیفای کوم چې دا ایمیج کوم ځای پروت دی. نو که زه دلته کې فولډرز خپل وګورم نو دلته کې انډیکس فایل پروت دی، په انډیکس سره دلته کې ایسټس فولډر پروت دی.
په اسټس فولډر کې بیا دننه ایمیجز فولډر دی او په ایمیجز فولډر کې دننه بیا دا لوګو ده لوګو ډاټ پی ان جی. نو زه به دې دا لوکیشن دغه شان دې له ورکړم چې دلته کې اسټس فولډر پروت دی بیا په اسټس فولډر کې دننه ایمیجز فولډر پروت دی بیا په ایمیجز کې دننه لوګو ډاټ پی ان جی دا فایل پروت دی. نو دا به شي لوګو ډاټ پی ان جی. اوس دې ته لوګو ایډ شوه که دا زه خپل پیج اوس ریفرش کړم نو لوګو دې ته راغله ایډ شوه خو لوګو سایز ډېر سیوا دی زه یم چې دا د دې سایز دی وړوکی نو دې له به زه اوس لږ سټایلینګ وکړم سټایلینګ به زه دې له وکړم دا کوم آی ډي چې دا آی ډي دا به زه ټارګیټ کړم په خپل سی ایس ایس کې او دې له به زه سټایلینګ وکړم چې دا برابر شي. نو مونږ ویلي چې دلته کې به ځان ته یو کمنټ وکړم چې دا هیډر دی ښه ټیک شو اول به یې هسې ولیکم زه کمنټس بیا وروسته کوم چې کلاس مونږ ټارګیټ کوو هغه مونږ وایي چې د هغې نه مخکې به ډاټ لګو نو سی ایس ایس براوزر ته به دا پته لګي براوزر ته چې دا کم دغه چې دا آی ډي ټارګیټ کړي ده او د سټایل په آی ډي اپلای په کلاس اپلای کوي سوري او چې کله آی ډي ټارګیټ کوو د هغې نه مخکې به دا هیش ساین لګي نو د هیش نه به ویب سایټ ته پته لګي براوزر ته چې براوزر ته به دا پته لګي چې دا کم سټایل اپلای شي دا په یو آی ډي اپلای شي نو د آی ډي لپاره بل کې اول کې دا هیش لګي او د کلاس لپاره به دا ډاټ لګي. نو موس لوګو کلاس ټارګیټ کو او دې کلاس له به زه ویت ورکم سپیسیفیک ویت به زه دې له ورکم چې 30 پکسلز د دې ویت شي. که دا پیج زه ریفرش کړم دلته کې ماته هیڅ چینجز ونه شو که دا زه انسپیکټ کړم او دلته کې دا ماوس دا بټن راوالم کلیک او په دې لوګو باندې ما کلیک کړم دلته کې دا لوګو راغله او دلته کې زما هغه دغه راغی کم کلاس چې دی لوګو په دې چې ما کلیک کو نو که تاسو دلته کې بره به د کوډ کې وګورئ نو د دې دا کم ایریا چې ده دلته ایریا چې دلته کې راولم نو هغه ښیي دا چې ډېر لکوټ سپیس اپلای شوی دا کم بلو چې ښکاري دا د ویت دی او که دلته وګورم نو ویت دې ته 30 پکسلز اپلای شوی خو دا کم ایمیج چې دی ایمیج دا ایمیج بهر وتی دی ځکه د خپل څونه ویت او هایټ ته دی هغه کور کړی نو که دې ایمیج ته زه یو پراپرټي اپلای کړم دلته کې که زه دې ته ولیکم چې ویت 100% دا 100% مطلب دا شو چې دې ته څونه سپیس دلته پرووایډ وي دی د هغه سپیس کور کړي نو چې دی هغه سپیس کور کو 100% مطلب دا چې د دې د څونه سپیس دې ته پرووایډ وي نو که دلته کې مونږ ګورو نو دې ته څونه سپیس پرووایډ و 30 پکسل سپیس پرووایډ و نو چې ما دې ته ویت اپلای کو نو هغه چې دی په دې باندې اپلای شو 100% مطلب دا چې دې 30 پکسل زی ونو که کنفرم کول لپاره زه دلته کې په دې ایمیج کلیک کوم او لاندې راشم دلته کې دې دغه وګورم نو اوس د دې دا د ماته دی ښیي ویت منټیپلای بای هایټ نو دې ویت چې دی هغه 30 پکسلز دی ټیک شو دا وشوه نو مطلب لوګو دلته کې شو شوه اوس د دې لوګو سره دلته کې دا مینیو راولم زه د مینیو دپاره به چلو کم مینیو دپاره به دلته کې زه ځانه یو خپل بل ډیو واخلم او هغې له به زه کلاس ورکړم چې مینیو کلاس پرلو ها ټیک شوه د مینیو دپاره HTML5 یو ټیګ پرووایډ کوي نیو مطلب دا چې نیویګیشن مینیو نو کم نیویګیشن چې راغی په نیو ټیګ کې لیکلی شو ما په نیو ټیګ کې دلته کې زه خپله مینیو ولیکم او دې له به زه یو کلاس اپلای کړم چې مین مینیو دلته کې به زما مینیو شو چې د ویب سایټ په دې کې دننه به زه اوس خپل مینیو اپلای کوم هوم اباوټ کانټیکټ یا شاپ څونه دغه چې زه اپلای کوم هغه به دلته کې اپلای کوم نو مینیو دپاره به موږ داسې کار وکړو چې دا مینیو به موږ په یو لیست کې واخلو او په هغه په ان آرډرډ لیست کې موږ واخلو مینیو یو ایل مطلب دا د یو ایل ټیګ مطلب چې ان آرډر لیست ما یو ان آرډرډ لیست واغستو په دې ان آرډرډ لیست کې به زه دننه خپله مینیو واخلم لیست آیټم ال آی مطلب دا چې په لیست کې دننه چې کوم آیټم زه هغه په ال آی ریپرزنټ کېږي په دې کې به زه خپل مینیو واخلم اوس ا ټیګ د دې نه مخکې ان آرډر لیست نه مخکې که زه دلته کې ا ټیګ وم دا زه لږ صحت دپاره کمنټ کم دا به زه اوس واپس ان کمنټ کم بیا او دلته کې که زه ا ټیګ ویم نو ا ټیګ مطلب دی چې اینکر ټیګ دا د دې دپاره یوز کېږي چې مونږ فرض که یو ویب سایټ له یا یو بل پیج له مونږ لینک ورکوو نو دا د هغې دپاره یوز کېږي فرض که دلته کې زه یم چې کلیک هیر دلته کې چې زه کوم کانټیکټ ولیکم هغه په براوزر شو کېږي
دلته کې چې href کې زه دې کم لینک د څه شي لینک ورکم دی به هلته کې ځي فرض کړه دې له زه لینک ورکوم چې github.com دا ما دې له د ویب سایټ لینک ورکو https او github.com که دا زه اوس ریفریش کم دلته کې ما ته ښایي چې کلیک هیر چې په دې باندې زه کلیک کم نو دی لاړو github.com ته نو دغه شانتې موږ دې له کم مینیو چې دلته کې ده لکه موږ په دې باندې کلیک کو شاپ باندې نو دې شاپ پیج ته راشي دلته کې په لاګین باندې کلیک کو دې لاګین پیج ته راشي په هوم باندې کلیک کو دې هوم پیج ته راشي دغه شانتې موږ به هم ا ټیګ یوز کوو ا ټیګ او هغې ډول کې به موږ د مختلف پیجز لینکس ورکوو او هغې ته به ځي نو اوس په دا زه انکمنټ کوم واپس او دا کم کوډ چې ما لیکلی او دې ته وید 100% دی ایمیج ته نو دا ما په دې انسپیکټ کې لیکلی او دې خوا مې په دغه کې نه و لیکلی په سټایلز کې نو دا به زه اول په سټایلز کې دلته کې ولیکم دا یو دی ښه لوګو ما وی چې دا اوس په دې کې دننه کم ایمیج چې دی اوس مطلب فرض کا دې له ما دلته کلاس نه دی ورکړی زه داسې هم کولی شم چې دې له دلته کې یو کلاس ورکړم او دې ته زه چې لوګو ایمیج ټیک شوه او دا کلاس زه دلته کې په CSS کې ولیکم او دې له زه ولیکم چې وید 100% او زه ریفریش کړم نو دې هغه کار وکړو وړوکې شوه لوګو خو د بل کلاس جوړولو څه ضرورت نشته ځکه چې دلته کې یو لوګو آی ډي د دې پیرنټ کلاس ته ډیفاین شوي ده نو زه یم چې زه د دې څه طریقه وکړم چې دا لوګو آی ډي سپیسیفای کړم او زه یم چې په دې سره چې دا کوم ایمیج دی په لوګو آی ډي کې په هغې باندې د سټایلز اپلای شي نو د هغې لپاره طریقه دا ده په CSS کې چې زه به اول د دې دا پیرنټ آی ډي ولیکم لوګو آی ډي شو بیا به یو سپیس ورکړم د سپیس مطلب دا چې دې نه پس په زه کې بله پراپرټي ولیکم زه یم چې لوګو آی ډي چې کوم ده په هغې کې چې دننه کوم ایمیج ټیګ پروت دی هغه ایمیج ټیګ دی زه ټارګټ کړم نو ما لوګو آی ډي ولیکله سپیس مې ورکړو بیا په هغې کې دننه ما ایمیج ټیګ ولیکو نو ما داسې دا دغه کو ټارګټ کړو دا چې دا کم آی ډي چې ده د دې کم چایلډ دغه چې د دې کم چایلډ څونه ایلیمنټي ایمیجز ایمیج ټیګ چې د دې څونه چایلډ دي په هغه ټولو باندې به اوس دا سټایل اپلای کېږي نو که دلته کې وګورم نو هغه سیم شي زما وکړو چې اول مې پیرنټ ولیکو او بیا په هغې کې زه کوم چایلډ ټارګټ کوم هغه مې ولیکو او دلته کې به زه اوس دې ته ولیکم چې وید د دې نه مخکې که زه دا یو کمنټ کوم او دا پیج ریفریش کوم نو چې هغه زوړ حالت د دې وښیي شي نو صحیح به یې اوس دې ته ګورم وید 100% چې دې له ما 100% وید ورکړو نو دې هغه سټایل په دې باندې اپلای شو اوس که موږ دې ته وید شو کو او هایټ شو نه کو یا هایټ شو کو ایمیج ته چې د یو ایمیج د هایټ دونه او وید ورته شو نه کو نو دی به د هغې مطابق اتوماتیکلی په خپله د هغې هایټ کمری شو چې هغه ایمیج د هغې به برابرې خو که فرض که موږ دلته کې سپیسیفای کول غواړو نو سپیسیفای کولی شو لکه زه کې د اګزامپل په طور باندې وزه لیکم چې 100 پکسلز نو اوس د دې هایټ چې دی هغه 100 پکسلز دی او وید یې 30 پکسلز راغی خو زه یم چې دی په خپله ایډجسټ کې هایټ د وید مطابق نو داسې ټیک شوه دا لوګو شوه اوس د لوګو سره دلته ما مینیو شو کوله نو په ال آی کې به زه مختلف خپل یو آیټمز لیکم اوس که دلته آیټمز وګورم هوم دی شاپ دی لاګین دی رجسټر دی او بیا دا کارټ دی نو دې کې به زه په ا ټیګ کې به دننه لیکم href په ځای نن ساعت خالي پرېږدم یو به شي چې هوم بلکې به زه ولیکم چې شاپ او په بل کې به زه ولیکم چې بل څه دی لاګین دی او بل دی رجسټر او بل دی کارټ بس نن ساعت دې کې دلته کې دا چې کوم دغه شو کېږي نو په دې کې یو آیکان شو کېږي خو دا آیکان سره بیا موږ وروسته ګورو دلته کې زما مینیو شوه او دا ټول لینکس دي اوس خو دې لینکس کې دلته ما په href کې څه لیکلي نه دي نو دا ځکه چېرته کې نه ځي بل پیج ته نه ځي لوډ کېږي نو زه بیا وروسته دې له مختلف لینکس ورکو او د دې سټایلینګ به برابر کړو او دا په نیکسټ لیکچر کې چې دی دا کوم مینیو چې جوړه شوه دا مینیو به موږ برابرو دلته کې به شو کېږي او ایګزیکټ دقه شانتې به دا شو کېږي دا مینیو